له ګناه وروسته شیطان 5 کارونو بدبخته کړ. لومړی دا چې په خپله ګناه اقرار او اعتراف ونه کړ. دوهم دا چې پښیماني یې ونه ښوده. دریم دا چې اصلا یې ځان ملامت احساس نه کړ. څلورم دا چې توبه یې ونه ویسته. او تر ټولو بدترین یې دا و چې د الله تعالی له رحمت څخه ناامیده شو. مګم د دې برعکس آدم علیه السلام هم اشتباه وکړه، خو 5 کارونو سعادتمند او خوشبخته کړ. په خپله ګناه اقرار او اعتراف وکړ. دوهم دا چې پښیماني یې وښودله. دریم دا چې ځان یې ملامت احساس کړ. څلورم دا چې توبه یې وویسته. او تر ټولو بهترین عمل یې دا و چې د الله تعالی له رحمت څخه ناامیده نه شو. د آدم اولاد که په دې دنیا اوسیږي، له ده نه به حتما اشتباه او خطا کیږي، خو الله جل جلاله ته محبوب عمل هغه دی چې کله یو انسان اشتباه کوي، هغه باید درک کړي، سمدستي یې پرېږدي او توبه ترې وباسي، سمدستي ورپسې نیک عمل ترسره کړي. او الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې خپلو بندګانو ته له امید نه ډک آیت وړاندې کوي او ورته وایي چې قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ووایه ای محمده، ای زما هغه بندگانو چې په خپل نفسونو باندې مو ظلمونه کړي دي، د الله تعالی له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. هغه به ستاسې ټول ګناهونه وبخي. هغه ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د الله تعالی له رحمت څخه ناامیدي انسان د هلاکت کندې ته ورغورځوي. هیڅ کله باید یو مؤمن مسلمان ناامیده نه اوسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.